نړۍ په افغانستان د برید پلمې لټوي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې پاکستانی طالبان شتون لري او افغان طالبان د القاعده سره اړیکې لري. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ملګري ملتونه وایي TTP د افغانستان له خاورې پاکستان ګواښي. د ملګرو ملتونو سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې میش د پاکستانی طالبانو تحریک یا TTP د پاکستان خلاف ګواښ دی. ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړی چې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې د ټولو بهرنیو توندلارو ډلو په پرتله د طالبانو له واکمنۍ زیاته ګټه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې چې جمعه د غبرګولي پر 4 خپور شو د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو جنګیالیو لویه برخه جوړوي چې د جنګیالیو شمیر 2000 تنه اټکل کیږي. د طالبانو دفاع وزارت بیا د ملګرو ملتونو یاد راپور رد کړی. بلخوا ملګري ملتونه وایي طالبان او القاعده لا هم سره نږدې اړیکې لري. که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان او القاعده لا هم سره اړیکې پالي، خو طالبان دا موضوع ردوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل نوي راپور کې لیکي د القاعده مشر ایمن الظواهري له ملا هیبت الله سره خپل بیعت هم تازه کړی. په دې راپور کې زیاته شوې القاعده واک ته د طالبانو له رسیدو سره د خپلې ډلې لپاره د نوو کسانو د ګمارنې او تمویل لپاره کار اخیستی، خو طالبان وایي د دې ډول ادعاو لپاره هیڅ ډول سند نشته. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپل 3م راپور کې یو ځل بیا ویلي طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي د اګست په 21 له افغانستانه چې د متحده ایالاتو وروستی سرتیری ووت، القاعده د طالبانو بریا او استقامت ونمانځه او روښانه یې کړه چې دواړه ډلې سره تاریخي اړیکې لري.